تیر جمعه مې درته د کبر متعلق خبره کړې وه چې مې رب العالمین په قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې د کبر چال به نه کوئ، په ځمکه چې ګرځئ په عاجزۍ به ګرځئ، او که ته ډېر کبر وکړې نو د خدای کې زیاتې کمې نشي راوستی، نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته سر رسولی شي. او یو صورت کې رب العالمین د خپلو خاصو بندگانو چې کوم صفتونه ذکر کوي عباد الرحمن ورته وایي، د الله خاص بندگان، د الله خاص او خوښ مخلوق، نو د هغې په صفاتو کې دا صفت ذکر کوي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هغه چې په ځمکه ګرځي نو د کبر چال نه کوي، مټې نه وایي، خپې قدمونه د کبر دا نه کوي. او چې څوک جاهل وته ستغه وایي، څوک جاهل وسره د جهالت کار کوي نو دی د کنزلو جواب په کنزلو نه ورکوي، دی د بدو جواب په بدو نه ورکوي، دی وی السلام علیکم. که هغه ورته کنزل کړي دی وی السلام علیکم، که هغه ورته سپک کړي دی وی السلام علیکم، که هغه ورته غصه کوي دی وی وروره ته جاهل نه پوهېږې، نو که زم در سره جهالت شروع کم نو تب هم ستومانه زبم ستومانه. تا کوتک تا گوته کړی دی مقابله کې، خو پکای زم کوتک تا گوته کړم. شریعت را اجازت راکړي ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي جزاء سیئة سیئة مثلها. ما اجازت راکړي شریعت چې ته سپېړه وباسې زم نه وباسه، ته کوتک را لزم در پسې راواله، خو که زه دا چلو کما نو زه به په بدې ښکاره شم او سبا به په داسې جنجال تا او زه ګیر شو چې نه به تا له چل درځي نه به ما له چل درځي، نو ته جاهل یې، زه خو جاهل نه یم، زه به یم چې السلام علیکم. دا د نیکانو بندګانو صفت دی. نو په ځمکه چې ځې نو د کبر چال به نه کوې. ته څه شی چې ته د کبر چال کوې؟ انسان بسی او د انسان کبر بسی. انسان خلی لاړو ته وګوره چې دا خوله کې مسواک ونه وی نو دونه بینده نه دي چې تا سره په ګاونډ کې نږدې څوک وخم نشي تېرولی، او سترګو له د چخې بیږي چې پاک یې نه کې مردارې وی، غوږ چې دی پاک نه که د خیرو به ډکي، او چې دا ودې نه لمبل نو د دې وجود نه او د ترخونو د بین د لاسه به درته خپله خلند رانږدې نه شي، او چې نوکونه دی ونه چاره دی ته جوړه شي خلک به درنه نفرت کوي چې مړه د بیزوګانو نوکونه دی، او چې د مخ دا زیاتي ویښته دا د بریتو د خوا دا دی وانه غشتل او دا ځنګل در باندې راوخته نو خلک به درنه نفرت کوي دا څه انسان دی. ته خو که ښکلې ښکارې په دې جامه خشته ښکارې، ته خو که ښکلې ښکارې په دا مسواک والو خشته ښکارې، ته که دا خشته ښکارې په دې ښکارې چې ته مخ په صابون ومینځې نو مخ ته صفا شي، او ته که ښکلې ښکارې چې دا زیات ته دا هر وخت کټ کوې، او ته چې خشته ښکارې په جورابو په سطلو به خشته ښکارې. د مارونو کبر به نه کوو، په کبر الله خفه کېږي نو الله به نه خفه کوو. د بدماشۍ چال به نه کوو، د بدماشۍ په چال رب خفه کېږي، رب به نه خفه کوو. ته خو ټیک دی یو سړي ته به د بدماشۍ چالو کې یو مسلمان ته به وایي چې ګنې زه خو ډېر لوی شی یم او ډېر دروند یم، خو خدای به دې راونیسي بیا والله که ته خلاص شي الله خفه کېږي. دلته به دې هم راونیسي او قیامت کې به دې رانیسي، بیا دلته به د سره ګزارو کې هلته د سره نه کوي. رسول الله مبارک فرمایي کبرجن خلک به د قیامت په ورځ د میږو عمره پوټینې پوټینې وي. دا خلق به بخپیگ دی دا پاس دا میگو عمره شکل بده انسانی فی صور الرجال،
شکل به د انساني خدا سے وی لکه د میګو پشان پټینی دا خلق به خپو کې راکېږي او په قیامت کې به قبرجن کم دی په دوزخ کې رسول الله مبارک فرمایي یو کند د په دوزخ کې ویخ کې چې او یا زرا کرته ته روزانه دوزخ پناه غواړي او یا زرا کرته روزانه پناه غواړي دا قبرجن خلق به د قیامت پر ورځ خدای پاک حق کند کېږي دا خو قبر کو په دنیا کې اوس د برابر دی او دنیا کې به مرونی سي دا خدای پاک فیصلو کې تاخير شته دیر شته خو اندیر نشته تاخير شته یو میاش صبر کال به د تور پرې چې لګ زیات قبر وکړي چې بیا د صدام خو مضبوطه سپېلم خو مضبوطه درته نو مسلمان ته بس پک نه ګوري مسلمان ته د بدمعشه چال نه کې مسلمان مخ کې به د بدمعشه خبره نه کې چې دا اوچته خبره کې او ځان تلوي وي او د بل ته کمزوري وي انسان به د انسان لوی وسی د خدای مقابله کې اتیو زمریو دا زمکه او غرونه اسمانونه څه شي نه دي نو انسان بس لوی او سبا کبر عاجزي وکړي بس عاجزي باندې الله خوشالي او چې صبر پتا کې عاجزي مخلوق خدا به ترانځ دي کېږي چې څومره ستا خبره نرمې دي خوږې دي پستې دي مخلوق خدا به تر نږدې کېږي او چې څومره د خبرې ستغې دي او د کبر دی او د ټکونو دي بعض خلک ټکونه چلی په مجلس کې نو مخلوق خدا به در نه لري کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بند فرمایي هغه انسان خدای ته خوښ دی چې د مسلمان نفرت ونکي او مسلمان نه نږدې شي او چې کم خلک هغه نه مسلمان نفرت کوي چې ورنږدې کېږم خو ټک را کوي چې ورنږدې کېږم خو بده وای چې ورنږدې کېږم خو کبر وای نو د یارې نه خلک وردي د اړه نه وردي د خدای پر دنه لکه انسان خدای نه ډېر لري انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مجلس کې ناستو او په مدینه کې یو سړی را دننه شو خراب سړی منافق او ډېر په بیکاره سړی او چې را دننه شو نبی علیہ السلام فورا او فرمایل بئس اخو العشیره دا د قوم خراب سړی پیغمبر علیہ السلام ځکه دا خبره وکړه چې دا صحابه او د مرګري ووري او ځان ته وسه او چې کله هغه را دننه شو نو نبی علیہ السلام سره په مخامخ ډیره نرمي وکړه نو چې لار نو عائشه بیبي ورته وای د الله رسوله چې کله بارو نو تا خدا سي وای چې دا ډېر خراب سړی او په دې قوم او قبيله کې دا ډېر ګنده سړی دی او چې کله را دننه شو نو نری خوږې پستې دی وسره وای عائشه صدیقه ته حضور پاک وای عائشه تا د کله نه سخګولې دلېم دا کله نه تازه په دې صفت دي دلم چې د ماجبه سخت ده زه خو بنرمي کوم په مجلس کې زه خو بنرمي کوم او د ټولو نه خراب سړی خو هغه دی چې خلک ورته نه نږدې کېږي وایي که ورنږدې شم ټکه کوي که ورنږدې شم بېعزته کوي که ورنږدې شم ستغه راته وایي که ورنږدې شم ځان را باندې اوچتوي که ورنږدې شم سانګونه اوچتوي د ده نه خراب سړی بیا وي نشته رسول الله مبارک فرمایي حدیث د بخاري دی چې خراب سړی خطر خراب سړی دی چې څوک نه ورنږدې کېږي که ورنږدې کېږم بېعزته کوي دا خراب سړی نو تا کله نه داسې لیدلی یم زه خو به نرمي کوم سړی خراب و نو ځکه رسول الله مبارک د هغه په شیشه و چې ګورې ځان ته ساتې سړی منافق دی یو یهودي راغی او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو نو سلام هغه داسې واچو چې خراب سلام یې واچو وی السلام علیکم سام مرگ تا وی حلاکت تا وی السلام علیکم اوس هم بعض خلک سلام علیکم سام لفظ وی لکه سام خو مرگ دی بیماری ده دا خراب لفظ ده او خیره ده نو سلام چې اچوي نو خدرون الفاظ سره وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پدرانه خلوای په دې مشرمېږي ولی دا د آدم علیه السلام نواله تر د رسول الله مبارک پورې ټول پیغمبرانو طریقه و حضرت آدم علیه السلام چې کله په جنت کې پکې الله پاک روح واچو نو مخامخ فرشتې ناستې وي نو نبی الله آدم او په دې فرشتو سلام واچو او چې هغوی د لکم جواب درکي نو اقا جواب ووره دا به ستا او ستا د بچو د میلاوېدو طریقه نو آدم علیه السلام ورغه په فرشتو یې سلام واچو وی السلام علیکم
ورحمة الله. څومره ښکلی لفظ دی. سلام د خدای نوم. السلام علیکم، السلام معکم، السلام علیکم. الله دې ملشه، الله دې در سره ملشي. څومره ښکلی لفظ. ورحمة الله، او الله دې در باندې خپل رحمتونه نازل کړي. ګوره د مسلمان دا طریقه ده. انګریزان ګډ مارنینګ او ګډ ایونینګ او سار دې ښه شه او ماښام دې ښه شه او مازدیګر، دا څه خبرې دي؟ داسې وایه الله نوم واله. السلام علیکم، الله یې در سره مل وي. ورحمة الله، د الله رحمت دې در باندې نازلي. نو چې دا ووایي نو ورته په جواب کې څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. تا سره دې الله ملي، پتا دې د خدای رحمتونه او پتا دې د رب العالمین برکتونه. نو آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د بچو ستړي مشي، چې یو بل ته ستړي مشي وایه نو دا ستړي مشي یو بل ته وایه. نو سلام زمارونو نبی علیه السلام فرمایي وی چې دوه کسان یو بل سره روانه ده، نو په دې دوه کې ښه سړی هغه دی چې لومبې سلام واچوي. السلام علیکم ورحمة الله. ابل پویشي هغه زر پویشي چې لکه د نیت خو ماته بد نه دی، د ګوره په ما باندې سلام واچوه. نو مجلس کې چې کله ننوت وی چې کور ته ننوځي نو په ښځو سلام اچوه، او چې ماشومې په مشر د سلام اچوي، او تېرېدونکې دا د په ناستو سړو سلام اچوي، او لږ دی په ډېرو کسانو سلام اچوي، او ښه په درنه الفاظو باندې السلام علیکم ورحمة الله دا وایه. ابل دوی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مړي ته چې ورشه قبر ته التم سلام شته. السلام علیکم دار قوم مؤمنین. اے د مسلمانانو، اے مسلمان کور والا، اے هغه خلکو چې تاسو مسلمانان یې او د مسلمانې په کور کې پراته یې، السلام علیکم. انتم سلفنا ونحن بالاثر. موږ نه تاسو مخکې تللې، موږ درپسې یو. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. او که د خدای خوښه شي موږ به در سره پیوست کېږو ان شاء الله، درځو به دله. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی راغی السلام علیکم، سام معنا مرګ. نو عایشه بیبي خو په پیښ وه چې د یهودي خو پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړې. نو عایشه ورته غوسه شوه، بل علیک السلام واللعنه، په تا دې مرګي، ته دې هلاک شې، په تا دې د خدای لعنتي. نو عایشې بیبي ته نبی علیه السلام غوسه شو، وی عایشې دا څه کوې؟ وی سید تا ونه لیدل چې هغه څه ووایي؟ هغه درته ونه وایي چې السلام علیکم ته دې هلاک شې؟ نو نبی علیه السلام وفرمایه ما ورته علیکم ووایي که نه؟ علیکم څه معنا؟ چې دا څه ما ته وایي دا دې پتی. نو د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي، زما خیره خدای پاک د هغه په حق کې قبلوي. او نبی علیه السلام عایشې ته عایشې نرمي کوه، نرمي کوه، خیر دی چې هغه سلام واچي او تا ته خیره کوي، بس علیکم وایه. علیکم باندې به هغه پوه شي چې ما له جواب راکړه، او د علیکم دا معنا چې دا څه دی وی دا ستا دا دې پتی. نو که ښه دعا دې وکړه نو ښه پتا شو، که خرابه دې وکړه نو خرابه پتا شو. نو زمارونو ګوره مجلس کې ملاویږي نو نرمې خبرې، پاکې خبرې، ستغې خبرې مه کوه. په مجلس کې عاجزي کوه، دا عاجزۍ کار کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نو چې تا عاجزي کې نو تا نه به خلک نفرت نه کوي. د حضور پاک کې صحابي دی، مشهور صحابي، بلکې که زه دا ووایم چې په ټول قرآن شریف کې د یو صحابي نوم نشته، د نوم پکې په ټول قرآن کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشته، حالانکه هغه د صحابو کې د ټولو نه زیات د لوی مرتبې خاوند. په ټول قرآن کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت عثمان رضی الله عنه نوم نشته، په ټول قرآن کې د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نوم نشته، حالانکه څومره د پیغمبر مبارک خوښ زومه او د تر زوی ماشومې لوي کړی دی، لیکن نوم یادوم نشته. او د دې صحابي نوم په قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی، او نوم یې ولا په ښه ذکر کړی دی. د کافرانو نومونه په قرآن شریف کې شته، خو هغه الله په بدو ذکر کړی دی، هغه په خرابه ذکر کړی دی. او د دې نوم په صحابو کې الله صحابه خو ذکر کوي په ښه ذکر کوي، کافر په بدو ذکر کوي. د دې نوم الله قرآن ذکر کړی دی. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. معشوم بچیو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخل.
او چې بیا کله خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په نکاح کې رااله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها دا زید پیغمبر علیه السلام ته زید ابن حارثه او دې په ماشوموالي کې چا تختول په خوا د غلامانو د دې وینځو ډېر زیات رواج ورو پیغمبر علیه السلام دا شی ختماو یکدم یې نشو ختمولی ځکه ټوله دنیا کې غلامي به او غلامان به غشتېدل خرڅېدل به منډو کې به بوله لګېدې او خلکو به غشتل خرڅول نو یکدم یې نشو ختمولی هغې نه جنجال جوړېده نو ورو په طریقه نبي علیه السلام به وي مرئي ازاد کې دومره ثواب دی او قسم چې دی وکړه کفاره دا ده چې مرئي ازاد کې ښځې سره د زهار والا قسم وکړو نو مرئي ازاد کا او مرئیان ازادوی ګوره ډېر ثواب دی پکې او چې یو مرئي د ازاد که د هغه چې څومره اندامونه تا ازاد کړل نو د ستا به خدای هر اندام د دوزخ د اور نه ازاد کړي پیغمبر علیه السلام په طریقه دا شی ختمه د یو طریقه باندې ختمول نو دا زید چا ماشوم د مور او پلان نه تختول او یو باندې خرڅ ک په بلې خرڅ ک په بلې خرڅ ک اخره کې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږ نو مور به پسې جړل د زید پسې او داسې به جړل چې کله به نورو نو مور به نور ته ودرېدا چې نورا چې زما بچی باندې به ته کم ځای لګي او ما هم لګیو چې زما بچی به کم ځای او چې باران بشو نو د باران ته به باران چې ته به نن زما بچی باندې کم ځای ورېږي او غر تبا او خط او جلل به سار بلاړه او د سر ویښته به وویستل دې زوی پسې داسې پریشان و نو د دې د علاقې څخه خلک راغلي او حج د بیت الله لا نو دا زید یې ولیدل نو چې ویل یې لکه ستا څه نوم دی زما زید وی د حارثه زوی وی او دلته چا سره دلته یو کس دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم هغه سره قریشي دی ښه مور پلار خو درپسې ډېر خفه دي مور خو درپسې په ژړا لیونی ویښته د سر درپسې وباسي هغه چې څنګه قافله کلي ته لاړه نو هغې ته یې زیری به در باندې ستاسو بچې مونږ په مکه کې ولید او په مکه کې یو ډېر ښه خاندان دی هغوی سره دی بس هغوی د هغه ځای له تحفې تحایف او پیسې راوانشتې چې بل بسې خو خرڅوي بیا راوانه که د زر وي په 2000 اخلو که په 10,000 د په 10,000 اخلو خو پیسې به غواړي خپل بچي به ترې راولي چې ورور یې راغی ورور او ترې راغی او څه نور د قوم کسانو ورسره تپوس یې وکړو چې محمد دلته څوک دی صلی الله علیه وسلم چا ورته نو دې ډېر په مینه نبي علیه السلام له رالو کېناستل او د پیغمبر علیه السلام یې بې درېغه صفتونه شروع کړل تاسو ډېر ښه خلک یې تاسو د بیت الله ګاونډیان یې او ستاسو خاندان د حاجیانو خدمت کوي رښتیا د نبی علیه السلام د خاندان دا قانون چې د حاجیانو خدمت به کوي او ستاسو خاندان د زمزم د اوبو خدمت کوي ډېر صفتونه شروع کړل نبی علیه السلام ورته د دې خبرو مقصد راته ووایه تاسو خو زما د قوم صفت شروع کړو خو څه مقصد هم د څه راغلی راته ووایه وی زموږ یو مقصد دا چې زموږ یو بچی تا سره دی او دا چا تختول دی یو په یو خرڅ کبل په بل خرڅ کبل په بل خرڅ کو تعالی راغلی دی او مور یې پسې خپه ده پلار خپه ده ټول پر یادونه وته مونږ دې راغلی چې دا ماشوم بچی مونږ راک هر څومره پیسې چې غواړي ځان سره وروړي نغد سودا استقلینا وباسا او نغد پیسې دلته څومره وې درکو کوم له خپل بچی راکا رسول الله مبارک وته فرمایي دغه مقصد دی وی دا خو اسانه خبره د خیرات استاسو دی کې دغه خدای صفات او د مینت خبره نشته تاسو بچی دی زبر او غواړم او ځان سره بوزي نه پیسې غواړم نه دولت غواړم نه بدی انعام غواړم او نه توفه تحایف غواړم او نه تاسو کړو مچ سبب بوزي بدروزي بوزي الله سره دې پسې بوزي دا اوس مشکله خبره نه ده اوس به راغواړم او که یاره تاسو بچی وي تاسو به کوم تاسو بچی وي بوزي خو ګوريو خبره واوري بس زما صرف یو شرط دی او واوري هغه شرط مې دا دی چې کله سره نه تنو په زور به نه بوزي مونږ بنو هاشم داسې قوم یو چې زمونږ نه څوک نه دي نو په زور څوک نه شړل مونږ نه چې څوک نه دي په زور نه شړل نو په زور به نه بوزي که هغه نه تنو په زور به نه بوزي په زور لا جړاوی به نه او نه به ماته وی چې وی شړل نه زه شړل نه کوم په دې شرط کرا سره راځي بالکل منظور هغه خو وی چې بس مونږ ورته
وایو مونږ وویني نو غلامي څوک څه کوي په منډه به را سره ځي وی بلکل صاحب ټیک ده رسول الله مبارک زید ابن حارثه راوغوښته چې راویې غوښته زیده دا څوک دی وی دا مې کاکا تره مې دی وپېژنې زیده دا څوک دی دا مې رور دی دا څوک دی دا فلانکی دی دا فلان بس پته ولګېده چې سړي خو دي دوی پېژنې ستا اوج صاحب پېژنې بچې دا تا پسې راغلی دی او مور در پسې ډېره زیاته خفه ده او بچې دا یې د مور د سر ویښته دي چې تا پسې ایستې دي او مور دې چې نورې ورته جاړي چې په ما ځولي به لګي که نه چې باران یې ورته جاړي چې ګلې او طوفان یې ورته جاړي نو بچې زما خو نه لګېږي خو پلار دې دی مور دې دا قوم دې دا راغلي دي زما د طرف نه تا ته اجازت دی که ته دوی سره دی ځاو په جړا شه الله رسوله ما شړې دوی سره نه شړم نه خو پلار مور نه نظم اتره ورته وایي د غلامۍ ژوند دې خوښ دی ارور ورته وایي غلامۍ ژوند دې خوښ دی وایي دا داسې غلامي نه ده دا د رسول الله مبارک غلامي ده دا خو انسان خو څه کې چې فرشته کې فرشته هم ورته تیاره ده د پیغمبر مبارک غلامي ده انسان خو لوی خبره په پیغمبر خو ساروي مینو ساروي په مینو ساروي د حج په موقع باندې رسول الله مبارک او خیلالول چې سړی حج نه فارغ شي او خیل سخی ډېر زیات نو چې حج ته لاړ شو تاسو ټول د الله بوت دی نو هلته به یو ګډ چیلې لاله د مینا پر چې شیطان دی وځ ګډ چیلې والاله نو موږ خلک چې تاسو کو منډه دلته په سو دی دا په 1500 او ګران دی جی دا په سو دی سلور نیم سو یاره جی ګران دی دا په سو دی په سلور سو نو موږ هغه پسې ګرځو چې دا اډو کو پنجرای خو چیر ځای ابا زما شرط په پورش دلته خو خلک قربانای له خشته ساروي اخلي پیسې په ورکي ولې غوخه خوري الته خو غوخه نشي خوري غریبانو له به ورکي او نه ته په خول چې په خپل انتظام پکې دي یاره ته یقین کا وداسه صاحب پکې خلک لاله چې د سر نه په قرباني نه کوي چې یو ګډ پسې غولان د پزما کراخ کی شي یو ګډې پسې ګډم زړای زړه ګډ دلته مرزاده ګډم زړا او داسې ټپر چې دی کور کې ګرځيږي او غولان ز دومره ناجوړه چې غولان ز پزما کو پسې راخ کی شي قسم دې پدې خلک قرباني کوي ولې ځانه په 200 روپیا علاوه شرط پورا کوي شرط حالانکه یو ګړو او رسول الله مبارک وینا ګډ باندې نه کوم رسول الله مبارک په حج کې سل او خان لال کړو دې د صحابه علي صاحب په کې ځان سره شریک کړو علي صاحب دې شریک کړه سره سل او خان یو ګډ باندې کار کړي یو ګډ نه سل او خان لال کړل او چې دا سل علالول نو پدې کې درش په ته خپل مبارک لاس علال کړي درش په نو حدیث کې راځي الله اکبر وی چې او خانه کلا علالول کنا دا دی خانو دا طریقې کې دا په ولاړ علاله دا تاسو ته پته ده لګي دي او الته کې بیا لاړې عمر د ما په خپل لیدلې او ولاړ ډېر په اسانه علالي اخر پرزو ځان له او ججال دي په څو کړه پرځي او دا یو په ولو تړي دا په ولو چته کې د خپې ته یو رسې ویغه او توجه ته عقال وي او توجه په یو سکند کې نو چې اوخله دی یو وخت په تړل نو منډه نشي وای نو مضبوطه تیرې چړې ودا سی وی چې خل نو سړی وته ولاړی او یو کس ولا شاته لته ورکی چې شاته ول یو کس لته ورکی دې مریو چته کی سارو چې لته ورکی مریو چته کی چې مریو چته کی قبل ولا په مری راکاږي ودا سیدا شیلان دی راټول ساده وي رسول الله مبارک چې لالو کنه ولا او شریعت هم دا وی چې په ولا لاله نو دیو خانو بده یو بل نغړې غړانګي مخ کې کول پیغمبر علیه السلام دا بخاری حدیث ته ګور یو بغړې مخ کې کول د بلنا بل بده بلنا مخ کې کولا بل بده بلنا مخ کې کولا چې ما مخ کې اعلان کړ ستاره قرباني دی لومبه په موشي ستاره دی لومبه په موشي او دوی ما وره پیغمبر علیه السلام یو قچره وته یو بادشاہ بخله
سپینه قچره وه په هغې به پیغمبر علیه السلام سوردي کوله نو چې کله وفات شو نه قچره ترې پاتې شوه دغه قچره د نبي علیه السلام نه پاتې شوې ده او یو زغره ترې پاتې شوې ده هغه یو یهودي سره ګاڼه کړې وه غنم یې ته غلی ته اغوښتې وه غله د کور دپاره وربشې نا قچره چې دې پاتې شوه که نه اسه شوه قچره الله اکبر خپه وه ډېره زیاته ګایه نه خوړه او د سترګو نه مې اوښکې هر وخت بیا دی نو بس لاړه پړې ځان نه وویسته او یا بعضې وخت کې انسان څاروي نه پړې وباسي د دروازې نه ووته او مدینه کې ګرځېده لاړه او یو شال کویو هغې کې سر ښکته که او ځان یې پکې ورو خودکشي وکړه نو رسول الله مبارک خو هغه شخصیت دی چې څاروي ورسره مینه کوي کم براق باندې چې بره سفر یې کو براق جبریل علیه السلام راوستی براق نو براق باندې چې رسول الله مبارک کله سورېدی نو مستی وکړه داسې مستی غوندې وکړه نو جبریل علیه السلام وله ګوته باندې ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هکذا په محمد صلی الله علیه وسلم دا چل کې قسم په خدای که د ده نه بهترین انسان در باندې سور شي ګورې دا څه کې هغه براق وایي زما یو درخواست دی یو درخواست دی دا مستی مې په دې وجه وکړه وایي څه درخواست دی وایي درخواست مې دا دی چې نبي علیه السلام خو به جنت ته ځي چې جنت کې ما د خپل سورلی دپاره قبول کړي حضور پاک وفرمیل قبول جنت کې به زما سورلی نو څاروو به ترې قربانېدل څاروي ترې نه دي تلي بینه یې کړې ده نو انسان به دې څنګه لاړ شي نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته حضور پاک وایي زیده دا دې پلار دی او دا دې رور دی هغې ورته وایي زیده مور در پسې جاړي دغه خبرې په خپل ځای دي خو زه چې د چا غېږ کې یم که نه د رسول الله مبارک په غېږ کې او د حضرت خدیجې بچی یم دوست د حضرت خدیجې بچی یم او د حضرت زینب او د فاطمه غوندې خویندې خدای را کړي دي او د حضرت خدیجې په شان مور خدای را کړې ده او د حضور پاک په شان پلار خدای را کړی دی دا پرېږدم نه پرېږدم زه خپل کار کوي رورې وایي هغه وخت کې مونږ وایي چې زمونږ دا رور قمقل دی غلامي یې خوښه کړه او آزاد ژوند یې خوښ نه کړ حالانکې مونږ له خیراتي راکړو هغه وخت مونږ وایي زمونږ رور قمقل دی پردې کلی خوښ کړه او خپل کلی پرېښود پردې قوم یې واغېست او خپل قوم یې پرېښود پردې پلار یې واغېست او خپل پلار یې پرېښود پردې مور یې واغېست او خپل مور یې پرېښوده پردې رونه خویندې واغېستل او خپل رونه خویندې پرېښودل وایي مونږ وایي چې زمونږ دا رور زید قمقل دی خو اوس مونږ ته پته لګي چې په مونږ کې د زید نه هوښیار انسان بل نو غلامی دا وطن پردی دی رونه خویندې پردی دی مور پردی پلار پردی او پلار محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا ولی دا مینه ده مینه که رسول الله مبارک کی تیزی وي جبه سخته وړې سختو والله که ورسره پاتې شوي هغه کې مینه وه محبت رسول الله مبارک قسم په خدای نو بیا د پیغمبر انصاف ته هم ګوره که نه اعلان یې وکړ د مکې خلک یې راغونډ کړل او پیغمبر علیه السلام پکې اعلان وکړه وی اوسه پورې به تاسو وایئ چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی داسې به وي او وی نن نه پس به زید ته د حارثه بچی نه وایې نن نه پس به وایې چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم بس زما بچی نوم به د پلار نه لې زما به ورسره دی دا د حضور پاک مینه وه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت و د عجزي وه دا د رسول الله مبارک نرمي وه او بهترین اخلاق د اخلاق یو بل کس دی هغه ته زید ابن دسنان او دا زید ابن حارثه بیا ځان سره لوی او سره د رسول او خدای پاک دله څه منقبت ورکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پیغمبري ورکړه نو په غلامانو کې لومبې دی خدای مسلمان کړی د ځان له یو سعادت دی چې حضور پاک مدینه شریفې ته لاړ دی مور سره لاړ نو الله په یو فضل دا وکړه چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان جینۍ و زینب هغه ورته په نکاح کړه
زینب. نو چې کله زینب په نکاح کړه نو کور یې جوړ نه شو. زینب خو د قریشو د خاندان و د مضبوطه، او زید ابن حارثه خو ټیک دی چې پیغمبر علیه السلام په زویوالی به نیولی و. دا مخکې زمانه وروسته بیا الله حکم ذوقهم للقائم واقسط عند الله چې بیا به پردي بچي به په زویوالی نه نیسئ. وروسته دا حکم نازل شو. خپل پرې نه هسې تبدیل یې د په جن چاته ویلي چې خو اوس فرق خلک دا پردي بچي یو بل له ورکوي. دا په شریعت کې منع دي ښه پردي بچي به یو بل له نه ورکوي. که پایو له ورکوي چې هغه وله پی او ښځه ورکړي خپله مور یې ناجوړی یا مورنۍ او پایو له بل له ورکړي نو خیر دی. لیکن دا پردي بچي والي او ځان سره یې په شناختي کارت کې لیکي او ځان سره نوم باقاعده رسول په کاغذونو کې ځان سره ولیکي. دا په شریعت کې منع دی. د دې شریعت کې حقیقت نشته. دا مخکې وه بیا منع شوه. نو پیغمبر علیه السلام ورته زینب ورکړه خو قریشي وه او زید خو زید ابن حارثه خو هر څه چې په یو وخت کې غلام نو کور یې جوړ نو روزانه به جګړې وي. نو زید ابن حارثه به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به الله رسوله بس ما نه دې ښځې نه خلاص کړه زما د هغې ژوند نه تېرېږي. بیا به را خیر صبر کوه زیده صبر کوه ګزاره کوه. د لوی خاندان د خیر دی خدای به حالات ټیک کړي. څو ورځې پس به بیا راغی الله رسوله ما خلاص کړه دې غم نه نشته. لوی جګړې دي په کور کې عربانې ځان اوچت حسابوي نه کېږي. نبي علیه السلام به بیا ورته وی صبر کوه. بیا به راغی خو د پیغمبر علیه السلام زړه کې یو خبره پرته وه یاره د زینب خو ظاهر کې مونږ غلام له ورکړه نو دا غریبه به هم تر مرګه پورې راخپئ. اوس کې زید پرېږدي بل څوک یې موکي خو پړه کې به دا سودا تر مرګه پورې پرته وي چې یاره زه غلام ته په نکاح شوی او رسول الله مبارک ورکړی او که سبب بل چاته په نکاح کړم بل خاوند مو له پیغور ورکوي وایي چې ته خو غلام ته په نکاح ټیک ده چې خاندان دی اوچت او خو د سړو دا پیغورونه خو شته په شریعت کې دا خو منع دی. نو یا الله صبر کوم دا که طلاق ولا ورکړي دا دویم غم دی. دا خو ما ورکړی و زید که طلاق وشي طلاقونه ښځه چې نو هغه بیا هم خلکو د نفرتي او چې بل چاله په نکاح کما نو سبا به پیغورونه ورکوي چې ته خو غلام سره وي. د پیغمبر علیه السلام په زړه کې یو سوچ راغی یاره که زید طلاق ورکړه نو زه به په نکاح والم نو چې زه په نکاح والم نو دغه یو خو زما نه پیغور به ورته نه او دین د دې به ټکور شي چې دا ټیک ده که یو وخت د غلام ته په نکاح شوی خو بل وخت د رسول الله مبارک نکاح راغلی له به لږ ټکور شي او پیغور به عمر له ختم شي. څوک هم پیغور ورنه کېده که د پیغمبر په نکاح کېده نو حضور پاک لکې دا وه چې که زید طلاق ورکړه زه به ورسره نکاح کوم. خو یو خبره بله پړه کې وه چې اوسه پورې خو ما زید ته زوی وې نو خلک وو چې انګورې په نکاح واغېشته. دا سوچونه فکرونه پړه کې راتلل. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پیغمبر د چا پلار نه دی زید حقیقی زوی نه دی. زید حقیقی زوی نه دی پیغمبر د چا پلار نه دی. لیلا الله رسول له په د پیغمبرانو خاتمه شوی ردنه پس بل پیغمبرم نه دی نه بردنه پس بل رسول دی ارسنه دی نو په د پیغمبرانو اختتام او د چا پلار نه زوی نشتا. او آیت نازل کو حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم چې دا هغه زوی ښځه په نکاح غفتل منع دي چې هغه ستانه پیدا دی او که کوم هلک دی په زوی والی نیولی تاله نه دی پیدا د هغه ښځه په نکاح غشتی شي. آیتونه پکې راغلل خو د رسول الله مبارک کې بیا مغه سودا وه الله جیب ذات زید براغ سیف گزارت نکیږي دا ښځه پرېږدم یمسک علیک زوجک واتق الله زید گزاره وکړه خدای نه ویریږه ما درته کومه ښځه در په نکاح کړه گزاره وکړه او صبر وکړه بیا به راغی وي نه د الله رسول نه کېږي چې نه کېږي نو بس ټیک شوه جدا کړه. زینب له طلاق زینب له زید طلاق ورکړه نو پیغمبر علیه السلام خوله کې دا خوښه وه چې دې په نکاح واله د هغې مداوه به وشي تسلی به وشي پیغور به ختم شي خو پیغمبر مبارک خلکو نه یېرېده چې خلک وایي د دوی ښځې په نکاح واخېسته دی څه وکړل نو رب العالمین څه چل وکړ الله د حضور پاک او د زینب نکاح په عرش معلی وتړل دلته یې نکاح ونه شوه
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها ذا ما دته نکاح کړه خبره ختم چې الله نکاح کړه خبره خلاصه شو نو زینب به بیا سوي زینب به فخر کو په نورو بیبیانو امهات المؤمنین وی تاسو خپل پلار او رونو نکاح تاسو نکاحونه کړی دي او زمان نکاح د عرش د پاسه رب العالمین کړی څومره دا د زید خبره نه کوي او د زید ابن حارثه بچو سره سونه مینا دا د زوی اسامه نو اسامه ابن زید دغه پیغمبر علیه السلام سره پرون ناس دا غلام زوی او تور مو د شکل نام دغه په دیرون ور سره ناس ته نو قنه او بيد قنه او چې قنه او بيدلا نو پیغمبر علیه السلام ولا پوزه پاکول قنه او بيد پوزه پاکول نو عائشه بیبي وتوي بيد الله رسوله وی دولا قنا پاکو عائشہ بی بی راله دولا قنا پاکو په خدای قسم حضور پاک فرمای اے عائشہ دا سمکوا رسول الله مبارک پاک خپل نیاز بینو غوتو لاسو باندې مبارک لاسو قیمتي دي د زید ابن حارثه زوی اسامه له پوره کنه بل پاک او عائشہ احبیه فانی احبه عائشہ د سره مینا کا د سره زما مینا د سره محبت کوا د سره زما محبت دې تعجزي غلام سره او د غلام زوی سره مینا کول او د غلام د زوی پوزه پاکول تب خپل ویلم پوزه پاکنه زمونږ د بچو چې قنیو بیګینو خدای راشه پوزه پاک خدای دا واسي راشه پوزه پاک د خپل زوی سو پوزه نه پاکي چې متیادې پیو کې کور کاندل شروع کړه راشه نو ماشوم دې متیادې په موقع غول چې پیو کې خو توبه وباس او د رسول الله مبارک ماشومان براله په دې غیږ کې به کېنو متیادې به پیو کړې پینځو ماشومان په حضور پاک متیادې کړې او د الله رسول متیادې خیر دې خیر چته ماشوم ته غوسه نه کړي د ماشوم مور ته غوسه نه کړي او سبب راشه او براوړې په دې لګي ورواړه او ورواړه د ماشوم دا سي مینا دا سي جزي مون خلن د کبر نو شلیدو مون خلن خېټه د کبر نو شلیدو زمون سرونه خو د کبر نو شلیدل اے مسلمانانو په کوم طرف کبر بنا کبر په کبر رب العالمین خپکیږي ګور بل یو قصد د زید ابن دسینه نوم دی رسول الله مبارک ته قرض غشتي چراغ مجلس تا قرض د ورکول درې سلور ورځې پاتې وي په یو منصوبه راغی چې څنګه مجلس ترانه د نبی رسول الله قرض حضور پاک ورته فرمایل بیجان ستا په قرض کې خود وسلور دشته نیټه لاشته در بکم کړه او تاسو خلکو نه پیسې الو بیا نه وای او تاسو پلاران او نیکونم دا چل کړي او تاسو قوم هم دا چل کړي او تمانه دا شی واغی تو خوري اوه اغلد له سخت خبره پر پیغمبر مبارک او صحابه ناس چې د سخت خبره شروع کې صحابه او د پسترګو کې د پیغمبر علی السلام او مخکې خو چاغ نشو کول سترګو کې تب بارود کړه ته صبر وکړه خو حضور پاک دې د مخکې خو د غږ نه کو خو د دې زور د نو بازو کو صبر وکړه چې ته بار دا ته مونږ چاته زموږ په مخکې د حضور پاک سره سکه بدل دې وساخون نیټه کې د سروز پاتې یاره د نورو خو اشاره کوي خو عمر ټینګ نشو عمر فاروق رضی الله عنه بل شخصیت هغه په غلې کې نه نخره دي جوړې کړې دي ټیم دې لاشتاو او بل زمون پیغمبر زمون په مخ کې بيزته کې حضور پاک عمر ته غوسه عمر په چپ د دې سو وشته ته نه ګوري وی عمر نصیحت پته وته کړ او ما ته بده نصیحت کړ ماشاءالله دته بده کړو ما ته بده کړو دته بده ویلو ضرورت قرض غواړي نو په نرمه غواړي بیجان مخفکیږي خیر دې روز بدشتا او ما ته بدیم نصیحت کړو زم عمر استا نصیحت ته محتاج الله رسول تا ته به نصیحت کړو ما ته بدی ویلو چې چا قرض والے لسرو دې مخ کې ولا تیار سات پیندرو دې مخ کې ولا تیار سات نو زم استا نصیحت ته محتاج او مودیم ورشه بوې ز عمر دغه چې سونه حق زیات ولور عمر سے او چا څوک پتا غوونه قرضداري خبرشتا خبره به کړه و زمارون زمون په دې وطن کې خو یو بل غمم دی کنه
چې قرضداري نه د قرض واغېسته او درته سخته ویلې منې څوک یې ورکوي که یو ځل چې در باندې پیسې پورې شوې بس یاره راکړه ډېر غریب یم ډېر مسکین یم او یو 10 ورځې پس پیدا مې در هلکه نشته یا څه نه صاحب ډېر تا در کې ولاړ 10 ورځې 10 پیسې مې را و چې ورې کې په 10مه ورځ به نی بکو چې په 12مه ورشي نه چې په 14مه ورشي کور به نشته چې په 15مه ورشي د لبار ورځ وروړه الله څخه یاره ماړه صدیق یو سل روپۍ دي کړ مالته په مخه غشترو دروازې ډره خدای دې کا سره اوس کې او خلک هم ته خیر دې مړ گزاره وسره خدای گزاره وکما 15 ورځې پس بیا ورلم الکه هغه پیسې مې راکا یاره مونږ هم د پلان کې تا نه ملا قرض غوښته چور لټ تا ته خبره دا څه بچره نه دا نه جایز دي دا ناروا دي قرض ما غواړه دا چا ما پلان قرض ما بار کاوه گزاره جون کو تیر کړه صح جون ولې تیر گزاري والا جون تیر کا سپور روډه خورا کړ چرګان مخورا باندې مجوړه وکنه موټر کې مگر د چل سره نشته کړ ډېر غریبانان به موټر وګور مگر دا ډېر غریبانان به باندې وګور ولې په دار قرضونه بار کې او چې واده کې په 6 لک روپے لګینو په 15 واده کې غریب اجنه اجد ته څه چې د خلکو نه قرضونه په دان راړې سره نشته او چې قرض دې راوړو بیا په ډېټه ورکا قرض او کله سره نینو کور ته هغه مجبور او تاسو کور ته وسره لاړ شه میاش نه درکو به وسه ټیک ده انسان ته خامخا پکې راځي ورکه د شریعت اصول مونږ لاندې شو او د شریعت په دایره کې دنم جون تیر کو قسم په خدای د دنیا جون بده او چې د شریعت د دایره نه سره وباسه دنیا کې پریشان ول تم پریشان تر څو به منډه وي عمر فاروق رضی الله عنه توي بوزا او د خپل حق ورکه او زیات مولا ورکه چې زیا بوې ته څنګه به حق ولا ورکه او زیات ورکوري عمر داسې شه دي ودا تا پیغمبر علی السلام ته ستا مخ کې داغه مخ کې مونږ تاسو خبره وکړه نو پیغمبر علی السلام چې تاسو دې ورته هم نه کړل لګي زیات ورکا الکه وي ته یې سوکو وی زمانم زید دې د پلانو مې 10 نه دي او د يهوديانو غلوي علامه يهوديانو غلوي مولا ویو مرسه وته ګور تعالی مناسبو چې زموږ د پیغمبر لاس پکاوي دی که یو جاهل سړیو کی یو ناپوهه سړیو کی نو بیا خبره ده نو ته خدا يهوديانو مولای نو تا زموږ د پیغمبر لاس پکاوي زید ابن دسنه وته عمره ما په تورات کې په خپل کتاب کې د اخر زمانه د پیغمبر کې څومره صفاتونو ټول په دې کې مونږ دي صرف دو صفته پاتې او باقی نه ټول پکې مونږ دي نن مې کته چې هغه دو پکې شته کې نشتا ادوا سو ادوا دا چې د غصه او د صبر مقام راشي دی به غصه نه کوي او صبر کوي امه پکې مونږ او دویم کې څومره وسره جهالت کې دی به د جهالت جواب په جهالت نه ور کوي دی به د جهالت جواب په نرمه ور کوي امم پکې ومنته ما قصدن د جهالت قصدن مې دا چل کو ګورم چې څنګه دی مالې خشته جواب او زیات شي راکو تاسو ما د پاره ورټل حالانکه ګناه غلطي د ما او چې د ټیم نه مخکې ته وړه عمره تورات کې دا دو صفاتونه دا پکې نو باقي ټول پکې مامونته دا مې نو مونته دا مې پکې نن اومنتل راځه عمره د مټه دي نسم ما ورته واپس بوزه کلمه و مسلمانې ګر اغه زید ابن دسنه رب العالمین مسلمان اولې بهترین اجزي نرمي څومره خلق چې اسلام ترا غلې له حضور پاک زمانہ کې د خو اخلاق او د نرمۍ د وجه راغلي او اوس چې تختی د مسلمان د جبه د لاس موږ د جبه او چې کم سړی لګ یو پټي مالدار شو لګ د ټوپک خاون شو لګ د مټو خاون شو هغه مسلمان ته په سپک نظر هغه سره چې خبرې کې نو خبرې مستغي هغه د جنس دې کېږم ټکونه دلته کوي دا بنه کوي زموږ الحمدلله مسلمانان هر سړی په خپل کور کې اوسي
بعضې کسان به داسې چې خپل کور به نه هغې له دې الله خپل کور ورکړي هر سړی په خپل کور کې که چا پوخ دی او که د چا کچه دی هر سړی خپله روټۍ خوري څوک به چرګ خوري څوک به کچالو خوري څوک به باټینګڼ خوري خو خپله روټۍ هر سړی خوري او د هر سړي عزت د الله په لاس کې دی او د هر سړي ذلت د الله په لاس کې دی ژوند هم د خدای لاس کې او مرګ هم د خدای لاس کې روغ صحت هم د الله لاس کې او بیماري هم د خدای لاس کې بدماش هم د خدای لاس کې او غریب هم د خدای لاس کې دا فرق نشته زمونږ سټوکي د الله په لاس کې دي او چې دا څومره مالداري که نه خفه کېږه ما دا د ټولو لوګې سپي دا غټ غټ مالداران درته یاد تاسو ولیدل دا د اسمبلی ممبران په 15 کروڑ او په 6 کروڑ روپۍ یو ګډوړې خرڅ شو ګډوړې نو ته ګډوړې چې دا کم خرڅ شو دا خر دي خر دا لږې پیسې لږې دی والی او بیا هم خرڅېږي قام دی او شرم ټول په اسمبلی کې که بعضې څو کسان پاتې وي ټول خرڅ شو په پیسو خرڅ شو ټول پیسې واخېستې او خرڅ شو ته قوم دی له لږې چې ته هلته خرڅېږي ته انسان یې که ته خر یې په پیسو نه مړېږي هغه اوس به سینټ چیرمین به جوړېږي دا خو لږې د سینټ چیرمین جوړېږي به په کروړونو په اربونو روپۍ به خرڅېږي بولې لګېدلې ملک هم د بار ملک د خلکو د خندا زما ورونو زه تاسو ته دا نصیحت کوم زه سیاسي خبرې نه کوم خو خولې له مې راله چې څومره مالدارېږي که نه کنجوس کېږي چې غریب جومات سره به مدد وکړي چې غریب نو غریب سره به مدد وکړي او چې غریب نو سوالګري له به هم شی ورکړي چې څومره د لینډ کروزرو د غټو ګاډو او د غټو بنګلو د کارخانو مالک کېږي نو فقیر ته به د لرې دی وباسه وایي درکوه چې را نشي دلته انا وکړته وایي ما هغه غریب کونټې سره حجرې ته راننوځي بس شاړ زیره لسخاکه ای غولنه زیره لسخاکه ته کې سات ټټی کې ناست وې نو تا ځان لیدلی ته سخاوې که نه مسلمان ته سپک ګورې پام کوه چې مسلمان ته سپک ګورې رسول الله مبارک فرمایي حضور پاک موږ ټول د هغه امتیانو ټول وایي الحمدلله وی یو څو کسان دي چې د قیامت په ورځ به دوی ته الله د رحم په نظر نه ګوري یو څو کسان دي چې قیامت په ورځ به الله پاک دوی د ګناه نه پاکوي یو څو کسان دي چې دوی به دوزخ ته خدای غورځوي هغې کې دوه د تخیم دوه یو هغه کس چې د خدای په نوم ترې غواړي او نه یې ورکوي د خدای په نوم ترې غواړي او نه یې ورکوي او یو مسبل ازاره ځان پسې لنګ راکاږي پیسې ځان پسې راکاږي او کبر کوي کبرجن سړی به د قیامت پر د خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري او کبرجن سړی به د قیامت پر ورځ د ګناه نه پاک کوي دوزخ ته به نو خدای دې موږ د کبر نه ساتي عاجزي کوي عاجزي ښه خدای به خوشحاله کائنات به خوشحاله فرشتې خوشحاله رب خوشحاله او الکبریا و ردائی اللہ حدیث قدسی دے اللہ وی زما جامع دا کہ زما جامع کے سوکرا دنکی کی ذلیل کوم با پاجزے دا خوشحال عاجزی کرے انسان با عاجزی کرے او کبر بنکو کدے اللہ خفا کی توبہ اللہ مونږ د کبر نه وساتي خدای په مونږ کې عاجزي پیدا کړي الله مونږ د فتنو آفتونو مصیبتونو نه پامن کړي الله بیمارانو نه شفا ورکړي زمونږ په دغه محله کې یو ماشوم دغه سرفراز لالا نوسې ابل وفات شوی دی او غریب اکسیډنټ کړی او څو ورځې په هسپتال کې پروت و وارثان ورسره ډېر کړېدلي دي بیا وفات هم شو سرفراز لالا د بدرخیلو د کندي ماشوم دعا وکړئ چې خدای پاک یې د مور او پلار دپاره د آخرت د ګټې ذریعه وګرځوي او چې څومره تکلیفات ورته مور او پلار ته خاندان ته رسېدلي دي الله دې ول هغه په خوشحالو بدل کړي دې دې ول خدای نعم البدل ورکړي او خدای پاک دې ول جنت توښه وګرځولي مذکر شاه ها بامبو خیرو هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او ما خو بله زه پوه نه شم دوی افریدی وفات شوی دی دا خو تاریخ پلار افریدی لره او ما ته پته نه وه دعا وکړئ افریدی لالا خو ډېر ښه سړی و ډېر ښه انسان و زړه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي بچو له خدای صبر ورکړي څومره مردګان وفات کړي خدای ټولو بخښي که ستاسو کلو کې وي دلته وي بل دی ولی ټولو بخښي او چې څومره بیماران دي الله ته ټول له شفا ورکړي
خدای ټول مریضانو له شفا ورکړي زما څه دوستان دي هغه د مایار او مردان نه راغلي دي هغوی ته څه پریشانۍ دي هغوی ته هم دعا وکړې چې الله والا هغه پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي او الله د فتنو آفتونو مصیبتونو نه محفوظ وساتي او چې څومره دوستان راغلي ساره داسې ډېرو ملګرو دعاګانې په ټېلیفون هم وغوښتې دي او داسې الله چې د چا د زړه څومره حاجتونه دي وله پوره کړي څومره کسانو کې د دعاګانې ویلي ته وله دعاګانې قبولې کړي خدای موږ د کبر نه وساتي موږ کې عجزي پیدا کړي د مخلوق د شر نه مو ساتي د فتنو د دواړو جهانونو نه په امن او امان کې وساتي څوک چې موږ سره ښه کوي خدای ته ورسره ښو کړي په دنیا کې مو سره ښو کړي او په آخرت کې او دې جمع له چې څوک د کوم لرې لرې ځای نه راځي او خدای په یو قدم اجر ورکړي او خدای دا په ښه نیت راځي د دین د زده کړې په نیت راځي د دین پوهه حاصله کړي او دې د پریشانونو آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتي او څه بیماران دي دعا کې زموږ یو ماشومه خورده ده هم بیماره ده نور بیماران دي دعا وکړي چې الله ورله شفا ورکړي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي خدای په موږ د خپلو رحمتونو باران نازل خدای د رسول الله مبارک جنډې لاندې جنت ته بوځي او خدای د بیت الله حج او عمرې نصیب کړي او چې څوک په څومره پریشانو کې دي خدای هغه پریشانۍ ول په خوشاله بدل کړي او نوکرای چې چا د غواړي ټول له خدای د حلال نوکری ورکړي روزګار کمزوري دي روزګار ولا ورکړي څوک تعلیم کې کامیاب کې برحمتک یا ارحم